بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه لري چې اشاره بالسبابه د تشهود په درمیان کې په سبابه یا مسبحه ګوتې سره اشاره څه حیثیت لري، یا جایز دی او که ناجایز؟ او د دې تفصیل یې غوښتی دی. دوستانو دا مسله خو تفصیل غواړي. اول دا یاد ساتل پکار دی چې د ګوتې ته سبابه هم وایي او مسبحه هم ویلی شي، ځکه د کنځلو په وخت کې د ګوتې سره اشاره کیږي نو د سب نه دی، نو ځکه سبابه یا سبابه دې ته ویلی شي، او مسبحه هم ورته ویلی شي ځکه چې تسبیح په وخت کې د الله د وحدانیت او د شهادت په وخت کې دا ګوته اوچتولی کیږي، نو ځکه مسبحه هم ورته ویلی شي. د دې اوچتول د تشهد په درمیان کې دا د ګڼو احادیثو نه ثابت دی، او د احادیثو په ذخیره کې د دې متعددو ځایونو کې په متعددو طرقو او په اسنادو سره د دې ذکر راغلی دی. صحیح مسلم، ترمذی شریف، سنن النسائی، ابن ماجه، مسند احمد، مشکات المصابیح، دا ټول دا روایات ذکر کوي. نو د دې ټولو روایاتو نه به یو روایت ذکر کم او بیا به راځم د دې تفصیل ته. نافع صاحب روایت نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التي تلي الابهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. د مسلم شریف حدیث دی چې رسول الله مبارک با دا ګوته اوچتوله. نو د دې په طریقه کې تقریبا څو قسمه روایات راغلي چې مولا علی قاری رحمه الله مستقله او رساله هم په دې باندې لیکلې ده. یوه طریقه دا ده چې دا غټه ګوته دا به د شهادت د ګوتې د بیخ سره وجنګولی شي، او د شهادت ګوته مسبحه یا دا سبابه ګوته دا به اوچته کړی شي. دا د امام شافعي رحمه الله جدید قول دی او جدید مذهب دی. دویم روایت د امام مالک رحمه الله دی چې هغه وایي ټول ګوتې دې بندې وي، نو اشارې په وخت کې د مسبحه ګوته اوچته کړی شي او بیرته دې بنده کړی شي. دریم مذهب د احنافو دی، دوی 90 دې ته جوړ کړی شي. غټه ګوته دا د منځني ګوتې سره حلقه جوړه کړی شي، نو بیا به سبابه ګوتې سره اشاره وکړي شي. همدغه طریقه د احنافو ده، او د امام احمد رحمه الله مذهب هم دا دی، او د امام شافعي رحمه الله قدیم مذهب هم دا دی. یو روایت څلورم بل هم راځي چې ګوتې دې واضح وي، خلاصې وي. مسلم شریف کې دا روایت موجود دی، او اشاره دې وکړی شي او بیرته دې ګوته پرېښودلی شي. دا د کیفیت د دې ګوتې د اوچتولو باره کې مختلف روایات شته، او مولا علی قاری رحمه الله په دې باندې په مجموع رسائل کې مستقله رساله هم لیکلې ده. اوس راځو دې ته چې ځینې علما دې ته د عدم جواز فتوا ورکوي او دا کار نه کوي. نو د دوی څه دلیل دی؟ یو خو عام طور سره دوی دا وایي چې په د احنافو په معتبرو متونو کې او په ظاهر الروایت کې د اشاره بالسبابه ذکر نه دی راغلی، نه اثباتا او نه هم نفیا. نو ځکه وایي موږ دا کار نه کوو، چې کله د دې ذکر نشته نو موږ دا کار نه کوو. ځینې علما بیا د تصوف د علوم ظاهریه او د علوم باطنیه لوی امام مجدد الفسانی رحمت الله علیه الشیخ السرهندی مکتوبات کې هغه هم په دې موضوع باندې بحث لري، د هغې د قول نه استناد کوي چې هغه دا نفي کړی دی. نو ځینې صوفیه حضرات، زموږ صوفیه حضرات بیا د هغې قول د ډېر ترجیح ورکوي، نو ځکه دا کار نه کوي او یا فتوه د عدم جواز ورکوي. نو د دې اجمالا جواب دا دی چې په معارف السنن 3 جلد 3 صفحه کې د حجت الله البالغه په حواله سره د شاه صاحب د 2 جلد 12 صفحه په حواله سره دا مسله ذکر کړې ده. زعم بعض الحنفیه، بعض احناف وایي دا فکر کړی دی چې دا جواز نه لري د وجه د عدم ذکر فی ظاهر روایات،
خو دی لیکي هذا زعم فاسد، دا غلط فکر دی. وایي ځکه لأن عدم الذکر لا يدل على ذکر العدم، یو شی چې نوي ذکر نو دا په دې دلالت نه کوي چې دا شی به نوي. وقد تقرر في القواعد، او په قواعدو د احنافو کې وایي دا مسله راغلی ده چې المسأله اذا سکت عنها ظاهر الروایه، چې کله یو مسله په ظاهر الروایت کې نوي راغلی اخذ من النوادر، نوادرو نه دې واخیستلی شي. ثم کتب الواقعات و ائمة اصحاب التخریج ما لم يصادم، تر څو چې دا خبره مصادمه او په ټکر کې نوي خبرا او اثرا قویا او دلیلا صحیحا. بهر حال نو چې کله دا مسله په ظاهر الروایت کې او په متون معتبرو کې نه ده راغلې، نو دا د دې دلیل نه دی چې دا به سنت نه وي، بلکې په ګڼو احادیثو کې د دې ذکر راغلی دی. بلکې که تحقیق وکړی شي نو زمونږ د احناف مذهب د ائمه ثلاثو چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دی، امام ابو یوسف رحمه الله دی، امام محمد رحمه الله دی، د دوی مذهب د سنتیت دی چې دا سنت دی. لکه امام محمد رحمه الله په موطأ امام محمد 108 صفحه کې یو روایت ذکر کړی دی د اشاره بالسبابه. هلته بیا دی لیکي قال محمد وبصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ وهو قول ابي حنیفه. وای د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه فعل دغه کار چې د اشاره بالسبابه کړی دی، نو په دغه من هم اخذ کو، یعنی دغه مسله زمون مذهب هم دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله قول هم او مذهب هم دا دی. او بیا د امام ابو یوسف رحمه الله نظر هم د اشاره دی، اگر چې امام محمد صاحب دلته د نوم نه دی اخیستی، خو علامه بدر الدین عینی صاحب د ابو داود په شرح دریم جلد 228 صفحه باندې غلی کی یشیر بالسبابه وبه قال ابو یوسف من اصحابنا وذكره في الاملا. و امام ابو یوسف رحمه الله مذهب هم زمنګ د اصحابنا په املا کې د اشاره بالسبابه دي. اوس دا چې زمنګ په دې درې واړو فقهاو په منځ کې دا مسله اتفاقی ده، امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف، امام محمد رحمهم الله. نو دی وجن علامه عبدالحی لکنوی رحمه الله په تعلیق الممجد 115 صفحه کې لیکي فظهر ان اصحابنا الثلاثه. نو دینه معلومه شوه چې زمنګ دا درې واړه فقها مشران مجتهدین امامان اتفقوا على تجویز الاشاره، د دې درې واړو اتفاق دی په جواز د اشاره باندې چې دا اشاره یو جایز عمل دی. علامه ظفر احمد عثماني رحمه الله په اعلاء السنن دریم جلد 104 صفحه کې لیکي د ابن عمر رضی الله عنه روایت پیش کړی دی، بیا لیکي د اشاره بالسبابه د روایت دلاندې دلالته على سنیه الاشاره ظاهر. د دې حدیث په سنتیت د اشاره باندې ښکاره دلیل دلته موجود دی او د حدیث دلالت کوي په دې باندې. زمونږ د فقه په ګڼو کتابونو کې د دې ذکر راغلی دی، په ګڼو کتابونو کې. زه به د یو څو نمونه مشت از نمونه خیروار د یو څو نمونه اخلم. نوازل فتاوی نوازل د فقيه ابو اللیث سمرقندی صاحب، غنیه، حلیه، فتح القدیر، بار الرعیق، نهر خانیه، مجتبی، شرح د مختصر القدری، الدر المختار، د دې حواشی مواهب الرحمن، محیط البرهانی، او همدارنګه د مجموع البحرین شروح، مراقی الفلا، درر البحار، د دې شرح غرر الافکار، تزیین العباره، بنایا، او همدارنګه د عصر ډېرې فتاوی لکه فتاوی عزیزی، فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی رحیمیه، محمودیه، فتاوی حقانیه، فتاوی منبع العلوم، کفایت المفتی، ستاسو مسائل داغه حل، مراقی الفلا تحتوی علی مراقی الفلا، سعایا، معارف السنن، الفقه الاسلامی ودلته، مجموعة الفتاوی، کفایت المفتی، او د حدیثو کتابونه چې مشکات دی، مسلم دی،
ترمذی دی، ابو داود دی، دا ټول کتابونه د فقه لکه بدایع الصنایع شو، جوهرة النیره شو، فتح الملهم شو، موطا د امام محمد شو، تبیین الحقایق شو، دا ټول کتابونه د فقه د دغه مضمون نه ډک دي چې اشاره بالصبابه دا سنت دی او په حدیثو کې ثابت دی او دا بهترین عمل دی، باید وشي. همدارنګه بحر الرایق نورلیزا هم دا د سننو په قطار کې راوړی، فتاوی تطارخانیه هم. بحر الرایق بیا اول جلد 340 صفحه کې لیکي د دې ټولو فقهاو په نمایندګۍ سره د یو فقهي کتاب عبارت نقل کوم. هغه لیکي ورجح في فتح القدير القول بالإشارة وأنه مروي عن أبي حنيفة كما قال محمد، فالقول بعدمها مخالف للرواية والدراية. ورواها في صحيح مسلم من فعله وفي المجتبى لما اتفقت الروايات عن أصحابنا جميعا في كونها سنة، وكذا عن الكوفيين والمدنيين، وكثرة الأخبار والآثار كان العمل بها أولى. پدې باندې عمل وای دا اولاو بهتر دی چې پدې باندې عمل وشي. دا خو د احادیثونه د څلور واړو مذاهبو په دې باندې اتفاق دی، اجماع ده، او بیا خصوصا د حنفي مذهب کثر الله تعالی حزبهم د دوی د کتابونو نه حوالې او د کتابونو نومونه چې اشاره بالصبابه دا یو مسنون عمل دی او دا بالکل ثابت دی. او پاتې شو دا مسله دې ته هم اشاره مو کړه د معارف السنن او د شاه صاحب په حواله باندې چې دا خبره چې ځینې علما کوي چې د احنافو په معتبره متونو کې دا خبره نشته، ظاهر روایت کې نشته، او یا د امام ربانی مجدد الفسانی رحمه الله قول پیش کړي. نو دا غي جواب ما وکړو، خو بیا هم دومره ویل پکار دی چې د دوی د امام ربانی رحمه الله یا بعض علما نور چې د دې د عدم سنتیت یا د عدم جواز کول کې دا دغوی تفرد دی، دا د دې مبارکانو خپل تفرد دی. او صحیح مسله د فقه مسله د مذهب مسله هم دا دی چې اشاره بالصبابه دا یو سنت عمل دی او ثابت دی، دا دی وکړی شي. اوس دا چې دوی وایي چې دې کې استراب دی، نو کا فکر ورته وکړی شي، نو دغه استراب چې کم اختلاف د روایاتو دی د کیفیاتو، نو دا قدر مشترک د منځ نه وړي چې اشاره بالصبابه دی. تاسې استراب په کیفیت کې خو په ډیرو مسایلو کې راغلی دی، لکه لاس اوچتول تر نرمیو د غوږونو پورې، د غوږونو بره حصې پورې تر اوږو پورې، نو دا اوس کیفیت کې استراب راغلی دی. نو اوس به دا ټول ترک کوو مونږه، لکه د شیعګانو به لاسونه یا د موالیکو لاس په زړون ساتو، یا همدارنګې د لاس ایښودلو د نامه نه د لاندې، د نامه نه د بره، د سینې نه د لاندې، دې کې هم استراب راغلی دی په کیفیاتو کې. خو صحیح خبره دا ده چې هیئتونه مختلف راغلي نقل شوي دي، نو چې په کومه طریقه باندې عمل وکړی شي نو عمل به په سنت باندې راغلی وي. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مختلف حالات نقل شوي، بعض صحابه یا د اختلاف د واقعاتو یا اختلاف د ازمینو د وجنه د اختلاف د هیئت راغلی دی د مختلفو صحابهونه. داسې نه دی چې دغه یو روایت کې داسې استراب موجود وي چې هغه تطبیق پاغي کې نشي راتلی، نه بلکې هیئتونه مختلف راغلي د مختلفو روایاتو د مختلفو صحابهونه. نو دا څه مشکله خبره نه ده، بلکې دا قابل د حل او قابل د تطبیق دی چې په کومه یو طریقه او په کوم یو هیئت باندې عمل وکړی شي نو عمل به بالسنت وي. یو مسله یاد ساتل پکار دی چې ځینې خلک بیا چې دا ګوته جیګه کړي لکه اهل حدیث النفس، په حقیقت کې لکه حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی سے فرمای، ځینې خلک چې ځان ته اهل حدیث وایي، دا اهل حدیث نه دي، اهل حدیث النفس دي، د نفس خبرو تابعداران دي. هغوی بیا یو روایت پیش کوي چې دا د اخوځولی شي، یحرکها. دا یاد ساتل پکار دی چې د دې په مقابل کې یو بل روایت هم موجود دی چې لا یحرکها. دا عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ روایت داسې دی، سنن الکبرى د امام بیهقی، سنن نسائی کې هم دا موجود دی.
په بیهقي کې 2890 رقم د حدیث دی. هلته راغلي چې لا یحرکها. نو اوس که ظاهرا ګورو یو روایت کې دي چې یحرکها او دې روایت کې چې لا یحرکها، نو دواړو روایتونو په منځ کې تناقض دی. نو د دې تناقض د رفع دپاره محدثینو کوشش کړی دی. لکه امام بیهقي رحمه الله هغه وایي چې مراد د یحرکها نه نفس اشاره کول دي، نفس اشاره کول دي په دې ګوته باندې، او بار بار د ګوتې خوځول دا نه دی مراد. نو چې دا معنا واخیستلی شي دې تطبیق دپاره دې تطبیق باندې عمل وکړی شي، نو تطبیق راغی او تناقض ختم شو چې د امام بیهقي صاحب دغه خبره ومنلی شي. دواړو روایتو منځ کې توافق راغی. او بله دا چې هغه روایت دویم جواب، هغه روایت کې چې یحرکها راغلی دی، شعیب الارنوط دی وایي چې د وائل ابن حجر په روایت کې چې د یحرکها لفظ دی د دې په سند کې زائده نومې او راوي دی. نو دغه راوي وایي په نقل د دغه جملې کې متفرد دی، نو د دې وجه نه دغه جمله ذکر کول دا شاذ دی، دا شاذ دی، دا یحرکها چې کوم دی. نو ځکه دې وجه نه وایي دی نه استدلال نه دی سی. لکه په تعلیق شعیب الارنوط علی مسند احمد رقم د روایت دی 3890 دی لیکي یحرکها یدعو بها شاذن. دا چې یحرکها یدعو بها دی دا وایي شاذ دی. انفرد بها زائده، منفرد دی دې سره، متفرد دی زائده. نو چې دا کله تفرد د دې دی نو دا روایت دا صحیح نه دی، او اصل کې لا یحرکها دی. دا یحرکها کلمه د دې راوي د طرف نه زیات شوی دی. همدغه مسله په حاشیه د صحیح ابن حبان 5 جلد 101 صفحه کې هلته هم ذکر شوی دی. بهرحال چې کله ضرورت شي بیا انشاءالله په دې باندې به تحقیق وکړو. خو اوس فی الحال حاصل زما د دې کلیپ نه دا شو، اگر چې لږ دا مسله اوږده هم شوه چې اشاره بالسبابه د یو مسنون عمل دی، په حدیثو کې د دې ثبوت راغلی دی، مذاهب په دې باندې متفق دي، خصوصا د احنافو مذهب اگر چې په ظاهر الروایت کې د دې ذکر نشته، نه اثباتا او نه نفیا، خو د څلورو واړو ائمو نه د دې ثبوت راغلی دی، دې ته سنت ویل شوی دی، د ګڼو کتابونو زمونږ د مذهب نه د دې ثبوت راغلی دی. اگر چې زمونږ یو امام لکه امام رباني صاحب په دې کې تفرد دی، د مبارک خپل تفرد دی، خپل تحقیق او خپل فکر دی، او عام فقها زمونږ د دې سنتیت قائل دی چې دا سنت دی. او په کیفیت کې ما څلور کیفیت تاسو ته نقل کړل چې دا څلور واړه په حدیثو کې راغلي دي چې په هر یو کیفیت باندې عمل وکړی شي نو عمل بالحدیث او عمل بالسنت راځي. الله پاک جل وعلا دی توفیق د عمل نصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.